السلام علیکم دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې هر رقم ته ویډیوګانې جوړې کړئ. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې د ویډیو سایز ورکم کړئ، ویډیو ټو ایمیج کړئ، دغه رقم بیخي زیات کارونه تاسو په دغه اپلیکیشن کې کولی سئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ د ټایټل باندې کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو به دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم ګوره دوستانو په ویډیو کټر کې تاسو کولی سئ چې ویډیو کټ کړئ. په ویډیو کمپریس کې دوستانو تاسو کولی سئ چې د ویډیو سایز ورکم کړئ، ویډیو ټو MP3 یعنې که تاسو غواړئ چې ویډیو ټو MP3 ته واړوئ، هغه دلته تاسو کولی سئ. نو ګوره دوستانو په دې کې بیخي زیات اپشنان یا بیخي زیات کارونه تاسو کولی سئ. که چېرته تاسو غواړئ چې فاسټ موشن ویډیوګانې کې جوړې کړئ، هغه دلته تاسو جوړولی سئ. که چېرته تاسو غواړئ چې سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ، هغه دلته تاسو جوړولی سئ. او دغه رقم ګوره دوستانو ویډیو روټیټر سو، ویډیو میریر سو، دغه رقم پورټو ټو ویډیو سو، اډیو کمپریسر سو، بیخي زیات کارونه تاسو کولی سئ. نو ګوره دوستانو دا ولاره ویډیو کټر ته راځم. دغه رقم کله چې تاسو په ویډیو کټر باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې یوه ویډیو کټ کړئ، که غواړئ چې هر څونه حصه یې ور کټ کړئ او هر څونه حصه ځینې ډیلیټ کړئ، هغه دلته تاسو کولی سئ. نو ګوره دوستانو صرف تاسو هغه ویډیو پلی کړئ. کله چې دوستانو تاسو هغه ویډیو پلی کړئ، نو ګوره دوستانو زه غواړم چې له دې څخه دا زیاته حصه کټ کړمه او هغه ځینې ختم کړم. نو هغه به تاسو څنګه ختموئ؟ نو ګوره دوستانو کله چې ستاسو ویډیو ختمه شوله او ستاسو ویډیو جوړه شوه، دغه رقم زه غواړم چې دغه حصه ځینې کټ کړمه. نو ګوره زه غواړم چې دا تصویر حصه دې ځینې کټ سي. تاسو به هغه حصه کټ کړئ، دغه رقم دلته تاسو راسئ په دا ټیک مارک شا باندې به کلیک وکړئ او دغه به ستاسو په موبایل کې سیو سي. دغه رقم ګوره دوستانو بېرته که تاسو په بیک باندې ولاړ سئ، په ویډیو کمپریسر کې بیا تاسو کولی سئ چې د ویډیو سایز ورکم کړئ. که غواړئ چې د ویډیو ستاسو موبایل کې ویډیوګانې وي او د هغو سایز بیخي زیات وي، نو که تاسو غواړئ چې د هغو سایز ورکم کړئ، هغه سایز دلته تاسو کمولی سئ. دغه رقم بېرته دوستانو که چېرته تاسو په بیک باندې ولاړ سئ، نو دوستانو په ویډیو ټو MP3 کې بیا تاسو کولی سئ چې ستاسو موبایل کې ویډیوګانې وي. که چېرته تاسو غواړئ چې له هغو څخه ساوند جلا کړئ، هغه تاسو ویډیو ټو MP3 کې کولی سئ. دغه رقم ویډیو میکسر سو، ویډیو میوټ سو، ویډیو جوینر سو، ویډیو ټو ایمیج سو، ویډیو کنورټر سو، فاسټ موشن سو، سلو موشن سو، دغه رقم دوستانو ویډیو کراپر سو، دغه رقم ویډیو ټو GIF ده، دغه رقم ویډیو روټیټر، دغه رقم ویډیو میریر، دغه رقم بیخي زیات کارونه تاسو په دغه اپلیکیشن کې کولی سئ. دوستانو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو د دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو له هغه څخه ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.